څه کیسې دي یاره ملک راځي ده ولا بس راغلو یا چکر ته مولا ونو ته لږ وار سو پوه شو دا ونو بېرته لږ د مازدیګرای وخت ته لږ چکر لږ سړی ساعت تېري که څنګه هو ولا غشین خو هم راغی یاره یو خو داسې مړه چټي شی ده او دومره غرور تکبر کې به ګرځي او ساده کوی شی ده دومره غرور پکې دی به وایي ولا زه به ښه ښکارم په دې باندې ښه نو که نه چټي شی داسې ځان ته خوشحاله وي پرېږده چې راسي لږ نصیحت په ورته وکړو چې ته خدای لږ عقل سر ته راوسته ستړي مه سئ خیر اوسې بانکه ته ده ته بانکه ته خو په رښتیا شینې ما خو را مخکې لږ شک کوو دا خو رښتیا پر ورځ ټپې دې لږ ولیدې کیانوس دې وختو او راته روان نه دی سلام نه کلام ستړي مه شئ ټینګ 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 ایسته شه یاره ته په دې څه پوهېږې لیونی دا خو سټایل ده وی زوی دې مړ مه صاحب په دې سټایل لکه دا تاسې کړې خوا نه درته لاړه او دا خوله کې څه شوی دا دنداسه تا په څه په سترګو لیدلي ښه به زه چې تا لیدلي مې دا هم غټه خبره ده او کوزدا دې څنګه کړه واده چا ویل وایي څوک ښه نه ورکوي رښتیا کوزده خو ما ته خوند نه راکوي اوس هم په کلي کې وجونو کوي را باندې مینې صحیح ده بیخي صحیح ده دا خلک وایي که نه وایي دی ډېر غرور کوي چټي ځان ته خوشحالي دا ولې کوي یو سړی چټي ځان ته دومره په غوره کې ته به وایې چې ولا یو زه یم لږ صحیح عاجزۍ سره ګره دا غرور مرور ولې کوي لیونی ته په دې څه پوهېږې دا سیاست د سیاست ای خدای دې ونه وایي په دې سیاست دا سیاست نه ده وروره ګله جانه دې ته وایي په ځان باندې ریشخند ویل ته به وایې چې ښه به ښکارم ولا داسې بد ښکارې که نه چې مه کوه پوښتنې ما ته عقل مه ښیه ما ته عقل مه ښیه ایمان نیمایي عقل هم په تا کې نشته تا خواسې ټیټي ریشخان راخیسته ویډیوګانې جوړه ښه صحیح ده بیخي صحیح ده ته نرسه وروره ته مې ما رقم جوړې که زه به کمنټونه در کوم لایکونه به در کوم چې وایم بېشکه ته نرسه ته خو جوړې که ته خو په تصویرانو ډېر ښایسته پوهېږې او 2 تصویران خو رانه واخله السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر ځونډې ګله څنګه چل داسې تصویران خو دې هم راغلل که نه چې ډایرکټ به په پروفایل لګوې زوی دې مړ مړ صاحب په نظاره نسې په نظاره خلک به ګوته په غاښ درته ناسي وایي هو څنګه تصویران دې فیسبوک ته ختلي دي چېرته وایي تاسې څنګه یې ښه یې جوړې ولا شکر ده خیر دغه چیز دغه د عقل خرمانۍ دې راوړي دي د عقل والا هو هغه دي ښه دا خو تا ته ډېر سخت ضرورت ته پوه شوې دا خرمانۍ چې شی دا څنګه د عقل شی ده ای ساده ته خرمانۍ نه پېژنې هغه وچ زردالو ته وایي که نه زردالو یې سوچ کړي نیمو ته شکرپاره وایي نیمو ته اشتک وایي نیمو ته خرمانۍ وایي هغه ته هغسې ساده خو سي دي خو په 80 روپۍ کیلو ده که په 100 روپۍ کیلو ده دا هغه نه دي دا د عقل والا دي دا په یوه دانه په 2 نیم 300 روپۍ دا خو دوی اوس هم ارزانه راوړي دي په 200 روپۍ باندې یو دانه پوه شوې هغسې په 200 روپۍ باندې دي هغه دي که نه او دا 200 والا دي که نه یوه دانه په 200 روپۍ والا اوس د خرمانۍ عقل درته ښیم که نه 1 کیلو وریجې څو دانې ولا زه څه خبر اوس وخوره دا یوه دانه خرمانۍ دې وخوړه که نه اوس عقل ته ګوره اوس یو درجن هګۍ څو دانې کېږي 12 دانې ودې کاته خو په یو منټ کې عقل درکې راوسته دا خو داسې سړي کې عقل راولي وایي دا خو رښتیا په سړي کې عقل راولي ته یو 2000 روپۍ راکړه دا خو دې 10,000 روپۍ دي لیونه 10 دانې به په 2000 روپۍ درکړم صحیح ده وخت نه یوه دوه 10 دانې دي سره کې در پیره اعتبار مې دومره نشته یو 2 خو ورسره زیاتې راکړه که نه پاګه دا 10,000 روپۍ دا ډېرې قیمتي دي ته په ما ګرانې ځکه مې تا ته درکړې پوه شوې دا خو چاته ورکوم دا 10,000 روپۍ دا خو ما ته فیصل راوړي دی ما فیصل په شریکه دي زه لاړ څه کور کې وخوره د زه اوس ځمه ښه او کور کې خورم لاړم اوس څوک یې د نه وانخلي پام کوه ښه دغه یو هوښیار ده هم کاته یې دي عقل او ځان ته به داسې په غوره کې چې ولا زه یم